د پاکستان وروسته ایران هم پر افغانستان د برید تکل کړی. ایران وایي طالبان د داعش په کنټرولولو پاتې راغلي، خپله لاس په کار کیږو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي طالبان نشي کولی امنیت ټینګ کړي، دوی به خپله د داعش پر وړاندې د جګړې مشري په غاړه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د دوشنبې په ورځ په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پر افغان شیعهګانو برید د اندېښنې وړ دی. خطیبزاده تیرو وروستیو پیښو ته په اشارې سره زیاته کړه د طالبانو اداره د امنیت د تامینولو توان نه لري. موږ به د ترهګرو ډلو او داعش سره د مبارزې مشري په غاړه واخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل د افغانستان وضعیت د ایران لپاره د تر ټولو توکمیزو او مذهبي ډلو په ګډون مهم دی او د امنیت په برخه کې د افغان حکومت مشخص مسؤلیت یاد شوی دی. هغه ویلي موږ په افغانستان کې اقلیت نه لرو، موږ قومونه لرو چې د افغانستان په راتلونکي کې شریک دي. نو اجازه راکړئ تاسو ته د افغانستان د حکومت د ټاکلي مسؤلیت یادونه وکړم او زه افسوس کوم چې دا اداره په ځینو سیمو کې د امنیت په تامین کې پاتې راغلې. هغه ویلي ایران چمتو دی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې خپلې تجربې له طالبانو سره شریکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په وروستیو چاودنو کې لسګونه کسان ووژل شول او ټپیان هم شول، د امنیت په برابرولو او له داعش سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پاتې راتلو خبره کوي. په دغو چاودنو کې اکثره افغان شیعهګان په نښه شوي دي. د شنونکو په باور د ایراني چارواکو له دې خبرو څخه ښکاري چې ښایي ایران هم لکه پاکستان د داعش په پلمه افغانستان کې هوایي یا هم ځمکني عملیات وکړي.